السلام علیکم دوستانو، په نړۍ ویډیو کې درته دوه کوډونه درښیم. د دې دوه کوډو په درو تاسو کولی شئ چې تاسو غواړئ یو کس تاسو پتنګوي، تاسو ته بار بار موبایل کوي، تاسو غواړئ چې هغې سره خبرې ونه کړئ، نو د دې کوډ ډایل کولو سره به دا کېږي چې هغه کس ته به تاسو بند ښیي، ستاسو سیم ستاسو موبایل به بند ښیي، خو ستاسو موبایل به بند نه وي. چې کله تاسو ته موبایل وګوري، تاسو ورته بند وښیي، هغې ټایم کې به تاسو ته یو میسج هم راځي چې دې کس تاسو ته موبایل وکتو. دوهم دوستانو، دا کوډ درپېژنم چې دې کوډ ډایل کولو سره به تاسو ته هېڅوک هم نشي کولی چې موبایل وکړي. نور به ستاسو په موبایل کې چې کوم دی دوستانو سیم به وي، بلکل به ستاسو موبایل کلاو وي، خو دی به نشي کولی چې تاسو ته موبایل وکړي. دا دوه کوډونه درپېژنم. تر ټولو اول کوډ چې کوم دی دوستانو، تاسو کولی شئ د دې کوډ سره چې ټول موبایل چې کوم دی داسې به وي چې تاسو ته څوک موبایل کوي، ستاسو سیم موبایل به آن وي، خو څوک به موبایل درته نشي کولی. دوستانو، که د ویډیو نه مو څه هم زده کړل، د ویډیو حتما له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. نو اوس دوستانو اولنی کوډ درپېژنم. دلته کې به تاسو ته په موبایل باندې ویډیو موبایل ښکاري. دې کې اوس تاسو ګورئ دوستانو. اوس ورځو موږ تاسو هغه کوډ تاسو ته درپېژنم چې تاسو ته څوک موبایل کوي، هغه که هر څوک وي تاسو ته موبایل نشي کولی. د دې کوډ لپاره به دوستانو ستاسو *21# دا به تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ. د دې ډایل کولو سره به ستاسو موبایل ته چې څوک موبایل کوي تاسو ته به نه کېږي، ستاسو سیم به په هغه کې آن هم وي. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپل سیم باندې داسې موبایل باندې داسې کوډ ولګوئ، تاسو ګیم کې وئ یا داسې انټرنیټ استعمالوئ، ګورئ چې انټرنیټ تاسو استعمالوئ نو تاسو ته موبایل راشي، هغه موبایل سره ستاسو ډیټ انټرنیټ کومې سیګنل چې وي هغه کټ شي. نو په دې طریقې دې کوډ سره به تاسو ته هېڅوک هم نشي کولی چې موبایل وکړي. د دې کوډ ختمولو لپاره دوستانو #بیا دوستانو 21# دا به تاسو ډایل کړئ. نو دا کوډ چې تاسو لګولی وو دا به دوستانو بیرته ختم شي. اوس دوستانو ورځو چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو کس تاسو ته بار بار موبایل کوي هغې ته ځان بند ښکاره کړئ، ستاسو سیم به آن وي، تاسو به موبایل هم پې کولی شئ، خو کم کس ته چې ځان بند ښکاره کول غواړئ دوستانو بلکل یې کولی شئ. دا یو کوډ دی. دا کوډ چې کوم دی دوستانو دا صرف په جیس سیم کې کار کوي. که چېرته تاسو سره جیس سیم وي غواړئ تاسو هغه کسانو ته چې څوک تاسو ته موبایل کوي دوستانو هغې ته بند ځان ښکاره کړئ. نو ګورئ دا کوډ دی. د دې کوډ دا دی *21# بیا د هغه کس نمبر کم کس نمبر دوستانو تاسو غواړئ ځان ورته افیر ښکاره کړئ، یعنې ځان ورته بند ښکاره کړئ. تاسو بلکل داسې ورته ښیي چې ستاسو هغه چې کوم دی دا سیم چې کوم دی موبایل چې کوم دی بند دی، دې ته بلکل دا پته نه لګېږي. کله مو چې دا کوډ ووهلو، کوډ دی *21# بیا د هغه کس نمبر کم کس ته چې تاسو د خپل موبایل بند ښکاره کول غواړئ، نو د هغې نمبر بیا په اخر کې # دا به تاسو ډایل کړئ. د دې ډایل کولو سره ګورئ دا په جیس سیم کې صرف کار کوي. دا کله چې تاسو ډایل کړئ هغه کس تاسو ته موبایل کوي، نو تاسو موبایل به ورته بند ښیي. او ورسره دوستانو دې سره تاسو چې کم یئ تاسو ته به یو میسج هم راځي چې دې کس تاسو ته موبایل وکتو. اوس دوستانو دوهم د دې کوډ ختمولو لپاره به تاسو بیا ډایل پاډ ته راشئ. که چېرته تاسو غواړئ دا کوډ ختم کړئ نو 2 ځلې # بیا به تاسو ولیکئ دوستانو 21#. دا مو چې کله ولیکلو ډایل پې کړئ. د دې ډایل کولو سره به دوستانو د کوډ چې کوم دی دا ختم شي. بیا به هر یو کس تاسو ته کړای شي چې تاسو ته موبایل وکړي. نو په دې دوه کوډو سره تاسو کولی شئ چې د یو کوډ سره دوستانو زه تاسو ته دا کوډونه یو ځل بیا درښیم. د دې دوه کوډونو سره تاسو د دې کوډ سره چې کوم دی دوستانو کولی شئ چې مکمل موبایل هر چاته بند ښکاره کړئ، بیا به هېڅوک هم تاسو ته موبایل نشي کولی. د دې ختمولو کوډ چې کوم دی دوستانو #21# دا کوډ بیا په دې طریقې سره ختمېږي. بیا هغه کسان چې جیس سیم کارډ لري په جیس سیم کارډ کې یو کس لپاره خاص نمبر لپاره ځان بند ښکاره کړي، نو د هغې لپاره به *21 دوستانو بیا بیا د هغه کس نمبر کم نمبر چې تاسو کوم نمبر ته چې تاسو ځان بند ښکاره کول غواړئ هغې وروسته # بیا د دې همدې کوډ ختمولو لپاره به دوستانو تاسو ولیکئ #21#. نو د دې کوډونو سره تاسو دا کار کولی شئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د ډېر امان.